محترمي خوري دا کوشش مکوه چې د نرانو غوندې شدیده او قوي واوسې د نرانو تقلید وکې فقط د هغه کار د پاره ځان آماده که چې ته د هغه د پاره خلق سوی ته حوا او د حوا لور نه یې او دا چې حوا ویل زما نوم حوا دی نو حوا څه معنا اصلا د حوا کلمه د حیات څخه ده حیات یعنی ژوند یعنی بیله تاسو څخه ژوند قیمت نه لري زما په ګمان د ښځې د تکریم او احترام د پاره دغه دوې جملې کافي دي یعنی ښځه ژوند او بیله ښځې ژوند نشته ته حوای او حوا د حیات څخه اخیستل شوی ده سبحان الله دغه اسلامي تعبیر دی او دغه حوا د کوم ځای څخه پیدا شو د پښتۍ څخه دلته خبره مهمه شوه ښځې چې د اول وار د پاره د پښتۍ لفظ واوري تر هغه وروسته فورا د کوژوالي په فکر کې کیږي او وایي یعنی د کږې پښتۍ څخه مګر خوندو ښه متوجه سي دغه لفظ ستاسې د پاره تر ټول تیر سوي بحث خوږ دی که تاسې د دغې سلسلې ټول مضامین هیر کړئ خو دغه بحث مه هیروئ رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء رواه البخاري يعني د ښځو سره ښه او نرمه گزاره او معامله کوي ځکه ښځه د پښتۍ څخه پیدا شوې ده او هغه ډېر کوږ شی په پښتۍ کې هغه لوړه پښتۍ ده که ته وغواړې چې سمه یې کې ماته یې او که دې پرېښول همیشه کږه نو د ښځو سره ښه او سم ژوند کوي خوندو او ورونو دا حدیث شریف اعجاز دی دا ممکنه نه ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې ښځې په بده سره یاد کړي ځکه د حدیث شریف شروع په څه شي سره کیږي د ښځو سره ښه او سم ژوند کوي او حدیث شریف هم په دې سره پای ته رسیږي چې د ښځو سره ښه ژوند او خوږه معامله کوي ایا دا به معقوله وي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې د حدیث په اول او آخر کې د ښځو سره په ښه گزاره وصیت راته کوي او د حدیث په مابین کې دې د ښځو بدي راته بیان کړي چې دوی کږې دي یا هیڅ کله داسې نه ده بلکې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آخرنی وصیت پر منبر داو الله الله في الصلاة واستوصوا بالنساء خيرا يعني المنځ ما پرېږدئ او د ښځو سره ښه کوئ دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خپل امت ته آخرنی امر